د دې کلي ماشومان زنانه چې کومې خوشحالې دي او کومه خوشحالي ده دویم چې په اختر کې او په هغه کې به دومره خوشحالي لکه نن چې کوم خوشحالي دي چې دا مسله حل شو دا روډ دغه شو د 13 کالو هغه اختلاف په څلورو ورځو کې خدای د هغې رزلټ موږ ته راوستو. ډېره زیاته شکریه ده کوم ځکه چې د هغوی د تعاون او د هغوی د دغه نه بغیر دا مسله نه حل کېده او خاص کر د نوجوانانو ورونو چې کوم دی ډېر زیات اپریشیټ کوم چې د هغوی دا جذبه راوچته کړه. ملک هم خیال قوم خوشحاله دي سره خو جهالت او تعصب پرېږدي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه در بسم چې خاص او ډېر بخښونکی مهربانه دی. د پروګرام پشتو پوائنٹ سره ستاسو د خوږ در ملګری عطا رحمان ستاسو بدرون خدمت کې حاضر یم. خپرونه د همیش په شان ولس ښېګړه دا وخت جي زه په لوړ دیر ترۍ توحید آباد کې یم. تاسو به زما شاته ګورئ په بیک سایډ دا کوم شیول چې لګیا دی جي دا یو روډ و په دې باندې 10 کالونه راسې تنازیه وه جومات ته پکې هم نه تله دا ډېر وخت نه راسې روانه وه داسې 2000 میټر روډ دی او دې سایډ نه ما باندې دې اړخ ته ما باندې کم از کم پاپولیشن چې کوم دی دغه 50 کورونو به وي ورسره دا ډېر وخت نه پکې دا تنازیه روانه وه. نن ماشاءالله الحمدلله هغه تنازیه ختمه شوه یو څو نوجوانانو له کبله ماشاءالله هغه تنازیه ختمه شوه. زما په څنګ کې چې تاسو کم مشران وینئ جي دا کریډټ هم زه دوله ورکوم دو په ډېر لاس و او نن چې کم دا تاسو دا خوشحالي وینئ زه به دوی سره نن خبرې کوم دې په اړه. السلام علیکم جي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. سربیلن صاحب خو تاسو له مبارکي در کوم چې ماشاءالله دا تنازیه تاسو ختمه کړه دغه نوجوانانو په وجه تاسو هم پکې ماشاءالله پوره لاس و دا وخت موږ ډېر پښتانه ګوري څه پیغام ورکول غواړئ جي؟ عطا رحمان صاحب ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېره شکریا چې تاسو دې ځای ته راغلی او زمونږ دا د 13 کالو د تکلیف دا د ټول میډیا ته تاسو نن ښیئ چې یاره دا څه په طاقت حل نه شو. دا موږ رالو د دیو اصل تنازیه موږ وکته چې هغه په روډ وه او دا د روډ تنازیه د دیو دې حد ته رسېدلې وه چې د دیو پیغام قادي جومات ختم شوی و. موږ او زما ملګری شاه حسین او د دیو د کشرانو څه ګروپ چې هغوی زموږ سره په دې کې ښه دغه کومک وکړو او هغه موږ په مخ په وړاندې بوتو تقریبا په 4 ورځو کې په شپو کې ماسخوتن په خدمت باندې او هر سړي ته په کور وګرځېدو د دیو د کشرانو په محنت سره هر سړي ته موږ زولۍ ونیوه چې دا ستاسو خپل سهولت دی او دا سهولت یو خبره بله ده چې یاره دا موږ مشران چې څنګه موږ دا کشران نن ګورو نو په هغو کې جهالت ډېر سیوا دی او هغه جهالت د دې د کشرانو دپاره د دیو د خپو بیړۍ پرېوتې وي هغه د هېڅ قسم ترقي هغو دا محسوس کړه چې زموږ دا روډ نه وي وتی زموږ مخکې ترقي نشي کېدی نو هغه د دیو په کوششونو باندې اول د دیو زموږ اختلاف ختم کو او جومات ته مولا یو کو غم قادم ولا یو کړه او هغوی په خپله موږ له لیکل راکړه چې یاره چا ویلي دي چې روډ بند دی. د دې نه مخکې زموږ ډېر مشران دلته تلي راغلي دي په دې 13 کالو کې خو هغوی په دې محنت کې ناکام شوي وو. سربیلن صاحب دا راته ووایې په اوسه پاړ کې چې د جرګه مرکه نه وه ناسته چې بای دا قصې حل کړو 13 کالونه راسې روانه وه ډېر مشران راغلي وو او ډېر ناکام هغه په دې کې ناکام زیاتره پکې سیاسي کسانو رول ادا کړی نو پته نه لګي چې هغه په دې فریقینو باندې ولې هغوی دومره اثر نه راغلی هغه به دې ته پته وي. بهر حال موږ د الله د رضا دپاره بغیر څه لالچ دپاره په دیو کې کېناستو او موږ ته هغه په 4 د 13 کالو هغه اختلاف په 4
ورځو کې خدای د هغې رزلټ موږ ته راوستو چې نن هر مشر هر کشر ولاړ دی د خپلې ځمکې نه ورتېر دی او وایي چې اکسولیټر څومره وایي خو دا د 13 کالو تکلیف چې هغوی ویني نو هغه ستاسو مخې ته ولاړ دي د هغوی خوشحالي د هغوی د ماشومان مشران دا ټول تاسو وینئ چې هغه نن کم خوشحاله دي هغه د دې ځمکې نه ورتېر دي. تاسو جی سربریز صاحب اخره کې بس تاسو پیغام سوي هغه د لپاره مطلب خلک دښمنۍ کوي او طرفګانۍ کوي هغه ته څه پیغام ورکړي؟ زه ټولو مسلمانانو ته خاص کر بیا پښتنو ته زمونږ په پښتنو کې دا شی ډېر سیوا دی نو زه ستاسو میډیا شکریه ادا کوم چې ستاسو په وساطت سره زمونږ هغه ملګرو ته زمونږ آواز رسی نو هغو ته هم څرنګې چې زمونږ دې ملګرو ته سوال زولی دا زولی زمونږ د هغه ملګرو ته هم خورو چې د چا په کلي کې د چا په علاقه کې داسې ستونزې او هغه د دې سهولتونو نه نیولي دي نو هغوی ته موږ بار بار ریکویسټ سوال ورته کوو که زموږ نه کیدی شي هغوی له تلی شو چې د هغوی دا ستونزې دا د دیو په معاشره کې رستوالی دی که دیو غواړي چې موږ په د خپل پښتون ورور سره خوشحاله په هر مقام کې نو هغه د دا په خپل کور کې کینی او دا د ختمې کی د دې نه د مزید مسلې نه جوړوي. ډېره ډېره مننه ډېره شکریه تاسو زموږ هیرو یې او الله هم ښه ساته ژوندی اوسې او انشاءالله چېرته داسې طرفګانۍ نه به تاسو انشاءالله حل کوي زما امید دی. زموږ کوشش دی چې کم ځای ته یي او زموږ نه کېږي د الله د رضا دپاره په دې سیمه کې چې کم ځای ته یې موږ به په خپل محنت په خپل نقصان په هغه به کوو خو هلته به ځان رسوو او دغه جهان مننه ډېره ډېره مننه عزتمند وړاندې کړو پښتونان غریټو په کماچه وړاندې کړو پښتونان غریټو په کماچه مننه عزتمندو کتونکو تاسو وکړه ماشاءالله دښمني چې کومه طرفګاني وه ختمه شوه الحمدلله نه پکې جاني نقصان شوی نه پکې مالي شوی په دې زه ډېر زیات خوشحاله یم او دا وخت ما سره شاه حسین صاحب هم ولاړ دی دې سره مې دوه کمنټس اخلم د دې په اړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو له مبارکي در کوم او ماشاءالله تاسو په ډېر غټ رول ادا کو په دې کې او دا کم نوجوانان چې تاسو سره دا هم زه ډېر اپریشیټ کوم او الله دې د هر چم نه د هرې کوڅې نه داسې نوجوانان را پیدا کړي. جی نن چې کوم دا شیول لګیا دی ماشاءالله 2000 میټر روډ باندې کار روان دی دا څو مودې نه راسي د دې تقریبا چې 30 سال شوي چې دا بند دی 30 سال نه بند او دا چې بند دی نو دا د یو دوه کسانو د اختلافات د وجې نه بند او داسې بند و چې د جومات تګ راتګ یې پرېښی جګړې پکې شوې وي نو بیا چې کله موږ د دې دا صلح وکړه روغه مو کړه او بیا هم جومات ته راوستو نو په جومات کې ځای نه اوس به دې د جومات به کولاوي لاول به چې په سب کې به 10 کسان 15 موږ چې شاته وکاتو نو په جومات کې ځای نه بار ولاړو زه په دې باندې ما ډېر زیات فخر محسوس کړ شکر الحمدلله چې مسلمانان او بیا خاص کر پښتانه دومره یو شو او هغې دومره غټه مسله حل کړه او به د دې کلي ماشومان زنانه چې کومې خوشحالې دي او کومه خوشحالي ده دویم چې په اختر کې او په هغه کې به دومره خوشحالي لکه نن چې کوم خوشحالې دي چې دا مسله حل شو دا روډ دغه شو او دا کم کسانو چې دا روډ باندې کله ما وکتو نو د دې بره 200 کنان زیاته ځمکه وه خو انکو پښتو وه یو ضد و د هغې د وجې نه خپل نقصان یې کوو ټول نقصان زیات نقصان دې ته و خپل نقصان یې کوو خو دا مسله نه حل کوله. دا راته ووایه کوم کسانو چې ځمکې اخیستې وې که نه نو هغو ځمکې پرېښې وې د روډ له وجې نه یاره دا داسې شی و چې دلته ځمکې به دا روډ نه و نو په لاک 1.5 لاک روپۍ کې نالو چې موږ معلومات وایي چې لاک 1.5 لاک 2 لاک روپۍ بیا چې کله د دې روډ شی ولاغې نو اوس چې کوم دی کسان راځي نو 15 لاک نه والا 20 لاکه پورې دا ریټ وختو ځکه چې اوبه شته بجلي شته خو صرف د روډ د لاسه خبره پاتې وه او هغه حل شوه نو اوس دلته ځمکې ملاوي د ګران دي مشکل دی که څوک وایي. ډېره ډېره مننه ډېره شکریه الله هم خوشحاله کړه او الله هم ډېر عزتمن منډې دې کړې ډېرې ملالۍ په تورو څاړو منډې دې کړې ډېرې ملالۍ په تورو څاړو. دا وخت جی ما سره امجد صاحب هم پسند کې ولاړ امجد سلارزی سیاسي کل سره تعلق ساتي پیپل پارټۍ سره یو خو هم تاسو هم مشکور یم چې تاسو هم رالی دوله او سر افزایي له جی مختصر رڼا پې واچوه. دوران صاحب اول ټول نه مخکې ستاسو میډیا والا شکریه ادا کوم چې تاسو رالی دې خبرې له میډیا کوریج ورکړو او هغه هم په دې مقصد باندې نن چې خلک راغونډ شوي د خوشحالي مناوي هم په دې مقصد باندې چې نورو ته هم موږ دا میسیج ورکړو په هر ځایونو کې په معمولي مسلو باندې زموږ روډونه بني زموږ لارې بندي زموږ مشرانو ته کشرانو ته تکلیف
زه د دې کلي د مشرانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم ځکه چې د هغوی د تعاون او د هغوی د دغه نه بغیر دا مسله نه حل کېده او خاص کر د نوجوانانو ورونو چې کوم دی ډېر زیات اپریشیټ کوم چې د هغوی دا جذبه راوچته کړه او ډاکټر صاحب او سربیلن صاحب ته مبارکباد ورکوم دوی ته دا کریډټ ورکوم چې دوی په دې مسله کې په اخلاص سره خپل منډه تړو او نن تاسو وینئ چې د هغې ریزلټ ستاسو ته مخې ته دی هر چا له پکار دی چې دا معمولي مسلې د زړونو د اخري لرې کړو او کومې مسلې هغه حل کړي او نن نورې چې کومې په دې کلي کې مسلې دي انشاءالله د دې مشرانو په تعاون سره دا ټول د نوجوانانو په تعاون سره به د هغې حل کولو کوشش یو جهان مننه ډېره شکریا خوشحاله شي دې سیمې ما سره یو کاکاجي ولاړ دی مشر دی دو پکې هم ډېر غټ رول دی کاکاجي خو تاسو له مبارکي در کومه ډېر مبارک شه زموږ دا اړخه او دا راته ووایي چې نن چې کوم دا کسان زه وینم زه ډېر خوشحاله شوم په دې باندې چې بھائی کومه طرفګني وه هغه ختمه شوه او انشاءالله په دې به تله راتله شروع شي او بر به انشاءالله کورونه جوړ کړي مختصر رڼا پرې واچوئ زموږ جزاکم الله خیر ستاسو زه مشکور یم سربیان خان شاه حسین او د میډیا والا چې هغوی دلته کې داسې یو میشن جوړ کړو چې هغې سره د قوم خیرخواهي وشوه او الله پاک په دې خلکو باندې یو لوی رحم وکړو او دا خلک داسې په تیاره کې پروت و بلاک شوي وو الله پاک دې خلکو هغه تعالی کولاو کړه دې سره به ډېر زیات ترقي ډیولپ به شي دا کلی مو سره برابر شي د دې کلي ګاونډ جومات هر څه ختم شي وو الله پاک رحم وکړه دیو هر څه بحال شو او په اخلاص پکې د مشرانو کشرانو کوشش وکړو هغه مسله حل شوه دې کلي بیماري غم خادي هر څه دې خراب شي اوس الله پاک رحم وکړه دا کلی به نور هم آباد شي دې سره دې خلک به خوشحاله مسرت خوشحالي به حاصل شي بار خلک راځي د هغې دنیا هغه مسره خوشحاله کلی به ترقي هم وکړي علاقه هم ورڅخه ایسته شي قیمتي به هم شي الله موږ باندې لوی احسان وکړو دا فضل کرم راباندې وکړو دا کار الله پاک وکړو باندې دا د الله خصوصي احسان دی مهرباني ده دا راته ووایي کاکاجي مخکې تکلیف و تکلیف اوس ختم شوی تکلیف خو مخکې ډېر زیات و هر کوڅه کې بیماري غم خادي کې غټ مشکلات وو اوس انشاءالله هغې ته خبر اقدام روان دی او انشاءالله تکلیفونه به امید دی الله تعالی چې هر څه به ختم شي دا راته ووایي کاکاجي په یو ګز ځمکه باندې نن سبا چې موږ ګورو پښتانه که نه یو بل پرې وژني د کلونه راسې دښمني تربګني روانې که نه لس او شل مړې پکې کېږي هغه د څه پیغام ورکوي نو دا خو د شی دی هر یو سړی له پکاره چې هغه ترقۍ سوچ وکړي په دنیا کې د کورکي د خپل ذاتي کور نه وانه د خلکو پورې اجتماعي طور سوچ ترقۍ وکړي او جهالت پرېږدي نه علم وکړي تعلیم حاصل کړي په ترقۍ پوه شي په حالاتو باندې پوه شي نو هغه بیا دا تعصب او کینې او دا بیا نه ساتي نو بیا به هر کور کې خوشحالي وي ترقي به وي ملک به هم ښه علاقه هم خوشحاله دي سره خو جهالت او تعصب پرېږدي ډېره مننه ډېره شکریا الله دې خوشحاله کړه وړاندې کړو پښتونلان غریټو په کماچه وړاندې کړو پښتونلان غریټو په کماچه دا یو نوجوان سبل هم ولاړ دی ماشاءالله په دې کې هم د دو رول دی جي ډېره مننه ستاسو نوم سره زما نوم عبدالله دی السلام علیکم اول تاسو ته سلام دی ستاسو مهرباني چې راغلی دی ځای ته دا کوریج هم وکړو السلام علیکم تاسو دې ځای موږ دا ځای موږ دا ځای ورکړی او جي په دې کې ماشاءالله ستاسو ښه رول جي موږ داسې وکړو چې زموږ په دې کې به ټول کریډټ زموږ سره زموږ مشرانو ته چې هغو ماله اختیار راکړو زما تره دی پای کې ورونه مې دي مشران ویل چې ته وکړه دې سره خبره چې په څه طریقه دې وکړه نو ما داسې دغه وکړو چې موږ د الله د رضا لپاره دا ځای پرېښودو د چا نه لالچ مالچ نه دی اخیستی ټیک ده د الله د رضا لپاره هم دې کلي ته پرېښودو دې کلي ته تکلیف و مخکې نه به څه مسلې وي د مشرانو خو هغه دومره وي نه ټیک ده موږ په خپل طبیعت خو خپلو مشرانو په دې کې ډېر دغه کومه چې هغو ماله اختیار راکړو ما دا اختیار راکړو ما دې خلکو ته دا ځای ازاد کړو چې ځای روډ پې وباسئ څه پې کوئ تاسو به پیغام څه وي دغه ولس ته کوم چې موږ ګوري دا وخت زما دا پیغام دی ټولو ته چې بس په معمولي خبرو باندې خلکو ته ډېر زیات تکلیف یې لکه زموږ دا لږ ځای او په دې باندې ډېر کلي ته ټول کلي ته ډېر زیات تکلیف دی نو داسې نه دي کول پکار بس داسې کوئ چې یو بل ته اوږه ښکته کوئ هېڅ هم نشته دا هر څه به ټیکي خو یو بل خبره منئ بس دا چې یو بل ته دغه الله دغه شان لره خوشحاله او ژوندی اوسئ یو کاکاجي راسره څنګه بل هم ولاړ دی السلام علیکم السلام علیکم دا راته وایي نام هم څه دی زما نوم محمد زمین دی د دې اوسېدونکي د دې ځای کې اوسېدونکی یم چې موږ دا کم دغه ګورو خو یو خوشحاله شوم تاسو ته مبارکي در کوم جي مختصر رڼا پرې واچوئ بس وروره او د ټولو نه اول خو د الله پاک شکریا ادا کوم بیا ستاسو عطاءالله بھائی او ستاسو دواړو نو د شیشې په سترګه زه ستاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو یعنې دلته راغلی او زموږ حوصله افزایي هم وکړله
او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د ډېر وخت نه زمونږ دا یعنې په زړه کې تلوسه وه. سن 1985 نه دا خبره د را روانه ده، خو بهرحال الله پاک د ننه پورې راوچلوله. د نن دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ د کشرانو دا قسمتونه ښه دي. زمونږ د مشرانو به نصیب کې نه و، الله جل شانو د اوسه پورې پې لا رضا شوی نه و. نو اوس دا د زمونږ د اسرار بای او د شاه حسین دا ټول کریډټ دیو ته روان دی چې دیو ډېره د خلوص منډه وواله. وړاندې هم ملګرو پکې د هغه ټولو له الله جزای خیر ورکړي. او ستاسو د شیشې په سترګه زه ستاسو یعنې د ټولو کشرانو مشرانو شکریا ادا کوم چې دلته راغلی د قیمتي وخت هم زموږ سره مطلب دار شیر کو او دا ټولې دنیا ته مو ښودله. الله دې هر چا له داسې توفیق ورکړي چې دا د خیر ښېګړې کارونه کوي. نو دا زموږ د دې کشرانو نصیب ده چا چې پکې د خلوص منډه والې ده. الله دې هغوی هم جزایر خیر ورکړي او هر چا له پکار ده چې داسې تقلید مخکې لاړ شي او داسې د خیر ښېګړې کارونه وشي. یقینا د هر چا خوښه ده چې زما کلي ته د سهولت شي. زمونږ چېرته یعنې زما پلار د دې نه وړاندې یعنې هغه با حیاتو یعنې د اوسه پورې زه راته دا وایم چې دا ملګري ټول دا دي، زما دا کلیوال هم شته او زه دا وایم په دعوه سره دا وایم چې زما پلار څومره چې کسان راغلي د اوسه پورې به داسې نه کړي چې هغه ویلي چې زه د روډ مخالفت کوم. باقي څه خبرې به وي، څه اپشن به په دې کې و، د هغې په وجه باندې دا خبره را روانه تر دې حده راورسېده. نور د روډ مخالفت نه مې پلار کړی دی. ما خو دا ما خواله چې څوک راغلي دي، دا ملک صاحب دلې راغلي دي، هم ما د شاه حسین باندې چې بای په ما باندې داسې یو ثبوت تاسو پیش کړئ چې یاره ستا پلار ویلي چې دا دی. تر دې پورې ما دا خبره هم کړې وه چې ګورئ نن زما د پلار خبره یوه ده، سبا له بیا موږ 4 وروڼه کېږو، د 4 وروڼه به بیا پسې د هغوی بچي را روان وي، نو بیا به دا خبره ډېره زموږ به 20-30 یعنې په یو کور کې به موږ 20-30 کسان. نن زموږ د پلار سره چې تاسو خبره وکړله نو دا به د یوې خولې خبره ځکه چې د پلار خبره کې څوک مخالفت کولی نه شي، څوک پلار له مخې له ورتلی نه شي. نو په هغه وخت کې نه وه. بهرحال اوس هم دا د الله شکر دی چې ښه ده چې اوس وشوله. الله دې اوس هم دا خبره د خیر سره د هغه د موږ غټه خبره پکې دا وه چې موږ ویل د ټول کلي کار وشي، د یو کور نیم وشي. نو دا خو مناسب نه ده. یو ځله داسې زموږ د کلي کې مړی شوی او د هغې دپاره ګټې ما خو وړی نه شي، خو هسې کوم ملګری چې را سره و د ګټې په وړلو کې نو ما به هغه ته هسې دغه وکړو یعنې ست مت وکړو چې یاره زه را سره وړم، حالانکې ما وړی نه شوله که نه. نو دا ټولو کار وشو. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. ستاسو د یعنې د میډیا د سترګه په سترګه باندې زه د ټولو خلکو شکریا ادا کوم چا چې پکې د خلوص منډه وله. زه به دا وایم چې پاترې کې مونږ نوجوانان وګټو انشاءالله نوجوانان وګټله. مالا دې ښارونه په کنډرو کې بدل کړل، مالا دې ښارونه. بس یوه جمله او زما پروګرام سرته رسي. پښتنو ته ګزارش کوم کوم چې په غز او په 2 غزه د کلونو راسې دښمني فعالي، هغو ته به زما ګزارش وي چې خدای ته وګورئ، رسول ته وګورئ چې دغه دښمني او تربګنې پرېږدئ. پس موږ مرګونه مه کوئ. دا د خپرونه خپل کوربه عطا رحمان له ورکې اجازت په ډېر بخونکي رب جلاله سپاره.